بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو راځو په دې ویډیو کې وایي چې یاره ویریبل ډیکلریشن او ویریبل انیشلایزیشن چې ته وایي نو دوه خبرې دي موږ سره. زه به دا په صفحه کړم، دا کوډ به زه کلین کړم. په دې کوډ په باره کې موږ زړه ویډیو کې خبره وکړله چې موږ سره دا ډیټا ټایپس دي. سمه ده؟ نو اوس راځو ویریبل ډیکلریشن او ویریبل انیشلایزیشن چې ته وایي. نو فار ایگزامپل که زه واخلم چې آینټي ایکس دا ډیکلیر شو، دې ته وایي ډیکلیر نه مطلب دا ده چې د ویریبل نیم ما سره ایکس ده او ډیټا ټایپ ما سره آینټي ده. نو دا اوس ډیکلیر شو. میموري کې د ایکس په نوم باندې آینټي ډیټا ټایپ په شکل یو ویریبل جوړ شو چې د هغې نوم ایکس ده. کلیر ده؟ نو اوس خبره څه ده؟ فار ایگزامپل زه راځم یو بل ویریبل ډیکلیر آینټي فار ایگزامپل ما واخسته سالري. نو دې مطلب اوس چې دی د سالري په نوم باندې یو ویریبل په میموري کې جوړ شو چې د هغې ډیټا ټایپ چې دی آینټي دی. په دې کې ته نمبر اچولی شي، په دې کې ته نوم ټیکس نشي اچولی. فار ایگزامپل ته نشي لیکلی، په دې کې نیم نشي لیکلی. سمه ده؟ نو دا موږ سره آینټي دی. سمه ده؟ او که زه فار ایگزامپل یو بل واخلم، زه به راشم دلته ورته وایم چې فار ایگزامپل فلوټ څه شی فار ایگزامپل ما واخسته بالانس مو واخسته. دې مطلب دا دی چې په میموري کې یعنی د دې پروګرام چې په کوم ماشین باندې دا پروګرام چلیږي چې کله هم دا رن کیږي نو دا به څه کار کوي، په میموري کې به یو بالانس په نوم باندې به یو ویریبل جوړیږي، د هغې ډیټا ټایپ به فلډ یعنی اشاره داره واخلي. سمه ده؟ نو دې ته وایي ډیکلریشن. کلیر؟ ویریبل نیم او ویریبل ډیټا ټایپ. سمه ده؟ اوس انیشلایزیشن چې ته وایي ویریبل انیشلایزیشن، ګورئ دلته ما دواړه ولې. نو ویریبل انیشلایزیشن هغې ته وایي چې کله ته دې ته نمبر ور واچوې. سمه ده؟ انیشلایزیشن څو قسمه باندې کېږي. سپوز زه راځم ډایرکټ ورته وایم چې فار ایگزامپل ایکس کې ما واچو 90، په سیلري کې ما واچو څه شی انیشلایز مې کړ 6000 او فلټ کې ما واخیسته یعنی بیلنس کې ما واخیسته 3000.5. دا ما اوس انیشلایز کړ. نو دا اسانه طریقې دي. سمه ده؟ هغه انیشل طریقه اولې طریقې چې ورته وایي. نو د دې شو اپ دپاره ګور که دا پروګرام زه رن کوم نو دا ماته خو په سکرین باندې هېڅ چیرې راکوي. ځکه نه راکوي چې ما په پروګرام کې ډیټا شته خو هغه ما یوزر ته شو کړې نه ده. د یوزر ته شو کول دپاره به ته څه کار کوې؟ یوزر ته شو کول دپاره به دې کې به ته مزید کوډینګ کوې. سپوز زه ورته وایم چې سی آوټ کنسول آوټ که ماته څه شی ایکس. نو ګور ما ډایرکټ ایکس واخیسته او هغې نه په اینډ لاین دویم لاین ته راشه، اینډ لاین دویم لاین ته راشه، بیا دویم لاین کې بیا سی آوټ که ماته څه وکړه سیلري. دا ګوره ډایرکټ سیلري او بیا ورته وایم اینډ لاین او همداسې ورته وایم چې سی آوټ که ماته څه شی بالانس. دا اوس وګورئ موږ دا رن کوم دا درې واړه ماته ښیي. دا ګورئ دا شو. نو یوزر اوس په دې باندې نه پوهېږي چې دا چیرې دا چیرې. نو زه دې پرې په ټیکس غواړې یو میسج غواړې، هغه میسج شو کول دپاره به ته څه کار کوې؟ دیز کې به راشي. سپوز زه دا شی کوم دا ډیلیټ کوم، دوباره یې لیکم ملګرو سی آوټ او زه ورته وایم چې دا ځینې ماته څه وکړه یو میسج راکړه. زه به ورته وایم چې فار ایگزامپل سیلري ایز equal to دا ګورې که ما یوازې دا واخیستم دا ګوره دا به صرف ماته میسج راکوي چې سیلري equal to بل شی نشته دی. سیلري equal که زه وایم چې ماته د سیلري وښیي نو دلته به ته دا سیلري ویریبل به ورته ورپاس کوي. مثلا ماته دا سیلري ویریبل راکړه. دا ګورئ سپیل به یې غلط نه لیکه. که زه دا رن کوم نو دلته تاسو ګورئ دلته ماته سیلري ویریبل راکړه. سیلري از 6000 صحیح ده، شپږ زره. که زه دلته بل ویریبل پاس کړم فار ایگزامپل ما دلته بیلنس پاس کړم. صحیح ده که نه؟ بیلنس. نو دې مطلب دا دی چې پروګرام دې تا غلط نه دی خو فکر دې غلط دی، یعنی غلط دې وچلاو که نه پروګرام صحیح روان دی. صحیح دې ته وایي چې دې ته لاجیکل ایرر وایي. کلیر ده؟ او که چېرته فار ایگزامپل تا نه څه پاتې کېږي دې ته وایي چې سیمیکولن دې ته وایي چې کله هم جمله ختمېږي د پروګرامینګ ته به دا سیمیکولن دی. که سیمیکولن کېنښود دلته دا سیمیکولن دی. دا ګورئ هر جمله چې ختمېږي دا به دی. دلته اوس مثلا ما نه دی ښی که داسې څه غلطي دې ته وایي چې ساینټکس ایرر. دې ته ساینټکس ایرر وایي. دا روان دي مخکې په دې باندې بیا کار کوو. نو دا ګوره دا ساینټکس بیخي چلیږي نه. دلته ګوره دا مسله ورکوي ایرر ده. که زه دلته دا کېدم ورته او دلته ما ورته ویل چې سیلري او سیلري کې ما بیلنس ورکړی نو دې مطلب دا چې پروګرام ما صحیح لیکلی دی خو اصل کې هغه کم لاجیکل منطقي ایرر ما جوړ کړی ده. نو زه به دلته کې سیلري ورکوم نو دا ګورئ بیا زما منطقي او ساینټکس یعنی وربي چې دی کوم هغه د نوشته ده کوډ وایز ده ټول پروګرام د ما صحیح دی. زه دا رن کوم دا وګورئ ملګرو پروګرام رن شو. کلیر ده؟ نو په دې شکل باندې دی. زه راځم فار ایگزامپل بله طریقه د انیشلایزیشن چې ده. فار ایگزامپل ما سره دوه ویلیوز دي. زه ته وایم دوه ویلیوز دي. هغه کوم دي آینټي ایکس او څه شی دی
او int y د ما سره سم ده دا دواړو کې زه غواړم چې value واچوم نو داسې کوی چې x کې ماته مساوي که 90 دا ګوره دا بله طریقه ده او y مساوي که ماته چې 50 دا ګوره دا کلیر شو نو x کې مو واچو 90 y کې مو واچو 50 او زه دلته ورته وایم چې سی آوټ کا سی آوټ که ماته څه شی x زه ورته وایم ولې x is equal to څه شی وکړه x او ورپسې چې وکړه دا ګورې ډبل کوډ ورپسې به زه سپیس واخلم دا ګورې فاصله او بیا به زه ورته وایم چې دا ګورې y is equal to دې خواته راشه y په یو لاین کې مې دواړه واخیسته نو ملګرو ما داسې کوډ ورته ولیکه زه دا رن کوم دا ګورې ملګرو دواړو قیمتونه ماته راکوي چې x 90 y 50 سمه ده ملګرو اوس خبره چې ده خبره دا ده چې فور ایگزامپل زه داسې کولی شم چې دا وانخلم ډایرکټ دلته واخلم لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویلې از ایکول ټو فور ایگزامپل 90 از ایکول ټو 100 دا ګورې نو اوس به یو سل 90 او سل به راکوي راته دا ګورې ملګرو نو داسې هم مشکل نشته تاسو کولی شئ چې ویلیوز ورکوئ بله طریقه یې دا ده چې فور ایگزامپل زه دا ګوره دوه لاین کې نه لیکم دا ډېر وخت ما ضایع کوي نو زه راځم ډایرکټ کوم دغه یو لاین کې لیکم څه ورته وایم چې ما ته څه وکړه چې INT x او څوکه کاما y دا ګورې په دې شکل باندې ما ولیکه نو INT x INT y اوس ګوره INT x او y کې ما قیمتونه نه دي اچولي صرف مې ډیکلیئر کړی په یو لاین کې دا ډیکلیئر شو کاما مې دلته اخیستې ده که زه دا رن کوم دا ماته څه شی راکوي دا ماته د ځان نه یو ویلیوز پکې اچوي C0 او 1 ځکه په هغې کې ویلیو نشته نو زه کولی شم دلته لاندې راشم ورته وایم چې x is equal to 80 او سیمی کولن او هغې نه پس زه ورته وایم چې y is equal to for example 80 نو دا به ګورې یا یو چینج ورکوم فور ایگزامپل 30 دا ګورې نو په یو لاین کې ما ډیکلیئر کړه صحیح ده که نه او په دوه نور لاینونو کې ما هغه انیشلایز کړه ډیکلیئر یعنې جوړ مې کړه انیشلایز یعنې قیمتونه مې ورکړه او یا داسې هم کولی شئ ملګرو چې زه وایم چې یاره ډایرکټ راځم په همدغه یو لاین کې هم یې ډیکلیئر کوم او هم یې انیشلایز کوم هغه څنګه کېږي سپوز راځم ورته وایم چې INT x کې ماته مساوي که په 80 واچوه بیا کاما او ورپسې چې وکړه y کې مثلا ماته واچوه 70 سمه ده ملګرو نو دا ګورې نو زه به راشم دلته به دا رن کوم چې دا زه رن کړم نو اوس تاسو ګورئ موږ په همغه یو لاین کې ما څومره ډېر غټ کوډ وکړ دا ګورئ په همدې یو لاین کې ما تقریبا د څلورو لاینونو کوډ په همدې یو لاین کې ما وکړو صحیح ده ملګرو که داسې نه وي که تاسو دا رقمي کار کوئ چې INT x واخلئ او INT y واخلئ بیا هغې نه پس راشئ ورته وایئ چې x کې مثلا یو قیمت واچوه او دا ګورئ y کې بیا بل قیمت واچوه نو دا ګورئ هغه څه شی کوي دا یې تاسو وخت هم ضایع کوي او څه کار کوي بل چې ډېر ځای نیسي دا ګوره ما په دې یو لاین کې کار کړی دی نو د دواړه طریقې صحیح دي ملګرو نو ملګرو که چېرته مثلا ما سره دریم وي فور ایگزامپل یو بل ویریبل چې زه هغه دا دواړه غواړم جمع کړم هغې کې واچوم نو فور ایگزامپل هغې ته بیا راشي چې INT t یعنې ټوټل واخله ټوټل کې ما د x ټوټل کې ته څه اچول غواړئ نو t is equal to که x جمع y دا ګورئ جمع مې ورته واچوله صحیح ده که نه نو x جمع y هغې نه پس ورته وایم دا اوس زه رن کوم نو x جمع y کړی دی خو ما ته یې ټوټل درته نه ښیي ځکه یې نه ښیي چې ما سی آوټ کړی نه دی په سکرین باندې نو زه به راشم ورته وایم چې ته دې لاین نه کوز لاندې صحیح ده که نه انډل لاندې چې کوز شولې بیا دلته کې ما ته څه وکړه سی آوټ که ما ته t یعنې اول یو میسج راکړه چې ټوټل او هغې نه پس بیا ما ته څه وکړه دا ګورې ټي راکړه دا اوس وګورئ ملګرو زه دا رن کوم دا ګورئ ټوټل 150 کېږي سمه ده نو که تاسو اوس دلته راشئ ورته دا چینجوئ فور ایگزامپل ما دا 20 واخیسته نو ټوټل ما ته دا 90 راکوي ډایرکټ دا ګورئ 20 او دا واخله ټوټل تا 90 دی نو ملګرو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ او یا که مثلا غواړئ ډایرکټ هماغلته جمع کوئ هم یې کولی شئ سپوز زه راغلم دلته مې ورته وویلی چې فور ایگزامپل ګورئ زه سر نه دا لاین ځکه لیکم چې تاسو ته بار کلیر دی فور ایگزامپل INT x کې ما ته واچوه 10 نو کاما او بیا y کې ما ته واچوه څه شی 50 او کاما بیا څه شی واخله t یعنې ټوټل ما ته مساوي که د x جمع y نو دا هم تاسو کولی شئ ملګرو او آخر کې ما ته سیمی کالن واچوئ دا اوس ګوره زه رن کوم نو دا به هم ما ښکاري مثلا شته نو تقریبا د څو لاینونو کار تقریبا د 5 لاینونو کار ما په دې یو لاین کې وکړی دی نو په دې شکل باندې تاسو دې ته وایي انیشلایزیشن او ډیکلیریشن وایي نو ملګرو مطلب دا دی چې دا ټول نوټس دلته ما سره پروت دی ما تیار کړی دی شاګردانو دپاره تاسو د کوم ځای نه د سلش پروګرامر ګروپ نه ډاونلوډ کولی شئ ډاونلوډ کول طریقه دا ده چې تاسو به لاړ شئ فیسبوک ته خپل فیسبوک اکاونټ مو خلاص کړئ او هلته به سلش پروګرامرز ولیکئ صحیح ده که نه سلش پروګرامرز دا به خلاص کړئ دا ګروپ او دلته راش به شئ چېرته دلته کې تاسو راشئ فایلز دا وګورئ فایلز باندې به کلیک کړئ
زیاتره شاګردان وایي چې یاره موږ څه فایلونه چېرته پیدا کوو میسج یې کړی دی چې یاره موږ نشو پیدا کولی فایل نو دلته فایل باندې تاسو کلیک کړئ دلته ګورئ دې کې دا فایلونه پراته دي اوپس دی او جاوا دا او سی پلس پلس دی نو دا ځان ته ډاونلوډ کړئ د سی پلس دپاره جاوا دپاره دا ډاونلوډ کړئ او د آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دپاره دا نو یو د انډرایډ نشته د انډرایډ هم زه اپلوډ کړم پکې نور څه نوټس یې زه دلته شیر کوم دي ځینې تاسو ځان ته ډاونلوډولی شئ ملګرو نورې خبرې به په بل ویډیو کې کوو ویډیو ساینس غټېږي نو د فلم دپاره په دې ویډیو فلم دپاره بس ته دومره دې ویډیو